55 کلن جک ما په 1964 میلادي کال کې په چین هیواد کې زیږېدلی. نوموړی د اوسني عصر د بریالیو او شتمنو کسانو له جملې څخه دی. جک هغه څیره ده چې په خپلو هڅو سره یې وکولای شول د انګلیسي ژبې له معلمۍ څخه ځان د نړۍ د 28 لویو میلیاردرانو په کتار کې راولي. نوموړی د علي بابا ګروپ بنسټ ایښودونکی او مالک دی. علي بابا ګروپ نړیوال انټرنیټي آنلاین شرکت دی چې اوس مهال د نړۍ په ګوټ کې میلیونونه پیرودونکي لري او په آنلاین بازار کې د امازون یوازینی سیال شمیرل کیږي. جک دا هر څه له پرله پسې ماته او ردېدلو وروسته ترلاسه کړي. نوموړی وایي لا په پوهنتون کې هم چې د کار په لټه کې شوم. په 3 کلونو کې مې له 10 زیاتو کارونو ته غوښتنلیک ورکړ خو هیچا هم په کار ونه ګمارلم او پرله پسې رد شوم. له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته مې وغوښتل چې د چین په پولیسو کې شامل شم. له 15 نورو کسانو سره د پولیسۍ امتحان ته ورغلم. له ما سره ورغلي 4 کسان پولیسو ته ونیول شول خو زه رد شوم. کله چې KFC مشهور امریکایي رستورانت د لومړي ځل لپاره په چین کې څانګې پرانیستې، ما په دې رستورانت کې هم د کار کولو لپاره خپل بخت وازمایه خو د 24 کسانو له جملې څخه یوازینی کس زه وم چې ونه نیول شوم. بالاخره جک تر دې ټولو ماتو وروسته په یوه ښوونځي کې د انګلیسي ژبې ښوونکی شو خو په دې کار کې هم چندان ډیر بریالی نه و. څه موده وروسته یې دا دنده پرېښوده او په 1995 میلادي کال کې د چینایي کمپنیو په اړه یو معلوماتي ویبپاڼه جوړه کړه او په 1999 کال کې د $100,000 په پور کړې پانګه د علي بابا ګروپ په نوم نړیوال انټرنیټي شرکت جوړ کړ چې دا مهال د نړۍ په ګوټ کې میلیونونه پیرودونکي لري او د همدې شرکت په مټ جک اوس د نړۍ د 28 لویو میلیاردرانو په ډله کې دی او په چین کې بیا دوهم تر ټولو بډایه کس.